محترم پوښتنه کړې ده وایي سړی د ښځې نه څومره وخته پورې سفر کولی شي او جدا کېدلی شي لکه چې ته پیسو ګټلو دپاره ځي یا بل کم کار دپاره ځي. ګرانه محترمه وروره په شریعت کې خو یو داسې لکه یو سړی مثلا جهاد ته ځي یا د حج عمرې سفر یا مثلا دعوت او تبلیغ ته ځي نو د 4 میاشتو نه تر 6 میاشتو پورې دا کولی شي سفر وکړي بیا ته به خامخا واپس کېږي. که د دې نه زیات سفر کوي او نو بیا به خامخا د خپلې بیبي نه اجازت اخلي که اجازت وکړي صحیح ده. البته دا ده چې اوس زمونږ خلک ډېری ځوانان اروپا ته ځي امریکا ته ځي او بیا دلته ښه ژوند جوړي پیسې خو ډېرې لري خو غواړي چې د لکونه نه کروړونه شي کروړونه عربونه شي عربونه کربونه شي دغې دپاره هلته غریب رواني دلته بیا ښځه پرېښي 5 کاله 6 کاله 7 کاله نو دا هغه خالصه ظلم دی چې مسلمانانې ځوانانې په خپلو ښځو باندې کوي او د دې ظلم به انجام ورته قبر کې پاتې ولګېږي او قیامت په ورځ باندې دا خالصه ظلم دی. او حتی کې چې اسلامي حکومت وي دا ښځه ورشي او هلته په خپل خاوند باندې ریپورټ وکړي چې دغسې دا 5 کاله ورک دی او زه دلته پرېښې یم باقاعده هغه دلته په حکومت کې د طلاق مطالبه کولی شي چې بس طلاقنامه ته واخلې ویستې ختمه کړي او نکاح ور ختمه کړي. نو دا خالصه ظلم دی لکه زمونږ دا ځوانان چې اوس شروع کړی 15 کاله 6 کاله 8 کاله به ورکي خو بیا د افسوس خبره دا ده ورسره ملګري چې دا ښځه که 15 کاله انتظار وباسي هغه چې بیا د هغې ځای نه راشي بیا دې ښځې د انسان په سترګه نه ګوري ځکه چې هلته هغه داسې لوبېدلی چې بیا دا د وطن د پښتنه د مسلمانه غیرتي ښځه ورته د یو ځناور که درته نه معلومېږي چې دا انسان دی دا ځناور دی. دا ډېری داسې زموږ تجربه او زموږ مشاهده ده زموږ دا مسایل خلک راوړي نو دا کې موږ دغه ټولې خبرې کتلې دي. الله دې په مسلمانانو باندې رحم وکړي.